د وحدت ټي وي کتونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم قدرمنو پرون د ګبین نه لاندې د لالکونه بره په سیرۍ کې یوه بده پیښه مخې ته راغله چې دا سوزکی تاسو لاندې په خوړ کې په دې ګټانو کې کتی شئ تقریبا چې دا سوزکی د 1.5 سل فوټ اوچت نه لاندې تللی دی په دې خوړ کې او د ریسکیو د وینا تر مخه چې په دې کې 10 زلمي هلکان په حق رسېدلي دي او 9 په دې کې زخمیان دي الله تعالی دې د هغوی له واحقینو له صبر جمیل ورکي الله تعالی دې وبخي او زخمیانو له الله صحت ورکي تاسو کته شئ چې په دې ډاټسن پورې بلها هلکان انختی دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د افسوس نه احتیاط غوره دی دا ګورئ په سایډونو پورې نښتي بهر هم نښتي دي نو بده پیښه هر وخت راتلی شي خو د ژوند سره مینه پکار ده د خپل ځان خیال ساتل پکار دي احتیاطي تدابیر پکار دي دغه شانتې د وخت واکمن کم په روډ چې سیکورټي دي پولیس اهلکاران دي د هغوی نه هم غوښتنه کوو چې دغه شانتې کم ګڼ کسان په ګاډو پورې نښتي چې د هغو مخنیوی وکړي د خپل ځان خیال ساتئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان ډېره مننه